ننګرهار کې د شهیدانو معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې HHRD مؤسسې لخوا شاوخوا 1540 بې وزله یتیم ځوانان له بیلابېلو حرفوي زده کړو فارغ شول. د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د ټولنیزو خدماتو مدیر مولوي احسان الله حقانی وایي زمنګ د دغسي غونډو د داسې زده کړو نه مقصد او اراده هم دا ده چې هیوادوال ته هغه اقتصادي بساینه او هیوادانو ته یو ګټه او فایده ورسیږي چې په آینده کې د هیواد په خپل خپو باندې ودرېږي او د ځان بساینې جوګه شي. د HHRD مؤسسې مسؤل ذبیح الله شیرزاد وایي د ځوانانو ته په کمپیوټر خیاطۍ موبایل سازي او یو شمېر نور برخو کې زده کړې ورکړي. خوشبختانه چې د HHRD مؤسسه نن د فراغت غونډه لري. په دغه غونډه کې موږ نن 1540 تنه زده کوونکي فارغ وو. په دغه 1540 تنو کې موږ د کمپیوټر زده کړې برخه لرله، ترڅنګ موږ د انګلیسي زده کړې برخه لرله او د موبایل جوړونې او ترڅنګ د خیاطۍ زده کړې برخه لرله. له حرفوي زده کړو فارغ عبدالصمد وایي موبایل ترمیم برخه کې 6 میاشتې زده کړې وکړي او اوس په همدغه کسب کې کار کوي. خوشبختانه نن زمونږ د HHRD مؤسسه کې د موبایل هارډویر په بخش کې فراغت غونډه ده چې موږ په دې یاد مؤسسه کې 6 میاشتې عملی او نظري درسونه وویل او اوس دا الحمدلله فارغېږو د خیر او زما په ومناهق کې هم د غوچکو سیمه کې دکان هم دی فلحال او بس د همدې د لارې خپل اولادونو ته خپل فامیل ته حلاله نفقه پیدا کوم. په ټوله کې اسلامي امارت هڅه کوي هیواد کې بیکاری ختمه او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.